دادیم از تو را هم سقوط میتم خوب اما تو کلانایتان حکومتای کلانتان بوده کلش سقوط دادیم من میتیم سقوط را تو یا کمره تو خلاص کن تو کمره ما چی کار داری کمره ما اونو وقت خلاص میشه که بردواده میکنم که در خانهایتان بیایم فیلمبرداری کنم در خانه ما بیایی در میدان دروازه یک نرگاو ایستاد کردیم و نمور سرت بالا میکنم دیوانه معلوم میشه خیر ای تاریخ ثابت میکنه تاریخ ثابت گذار چپش به شرف تو خبر هستی از تاریخ بچه های لوگر خبر هستی جوانای لوگر تو میشناسی ما در لوگر هستم تا لوگر میرسی چی رو پاریت میکنه در تاریخت سعی که سر لوگر کس غر نزده فهمیدی با خدا تو از مکتب گفتی دونوم مکتب ما برای تو داخله میگیرم که یک دفعه چرتت برابر شوه بچه گو ناک چغ میزنی میکشم بیا بکش با خدا که گیرت کنم دمی سر ایمالولی میشانمت سر زور د پرې نه خودم جنرال صاحب چې زه دې ورته لږ پرېښی ولی چې ته ما ویلي وای چې دوی څه جوړ کړي دا پس ورور راځي نور څه نه کوي موبایل نه پټوي موبایل دوی ټول عمر وروره ګل هلکان ګډ کړي دي پوډر فروشي کړې چت فروشي کړې ده زنکه بازي کړې ده دوی هلکان نه دي ګډ کړي وایي چې پوک نه باش شو پنشیرینې دا پوفن دي دا ټول ما ته معلوم دي کریم الولی میشانمت که گیرت کنم خو بچه لوده پف میکنی جنرال صاحب دیدی با کون جای سوزی دیدی کون جای سوزی دو ولا که پیگا مالگور لایف ده سر شرکه ده یو اختار بیاره غیوز بزد سکم ده مرکیمه زکی زب لوتس مخلاف نرازم ما خدای دې ثواب راغی ولا که پیگا مالگور لایف ده سر شرکه ده یو اختار بیاره غیوز بزد سکم ده مرکیمه زکی زب لوتس مخلاف نرازم ما خدای دې ثواب راغی مار جندرالی تاشب بچه رزیل خدای اختار دې میتی راځي څومره په زوره غږېدو چغې ویلې یک یو دانه بل دغسې یو غوړ راځي که ته چې بیا یو اختار را زه ځان ته هغه اسناد اخلم هسې دلسوز ماما په دې اختار به ما ته اسناد رانکي وي اختار جنرال صاحب محترم جنګ مه کوئ یو اسنادونه جوړ کړه دا چې وایي زه د رهبر زوی یم کیدای شي دم څه فلانو دا بیا پټکه وکړه اوس بیا دا میډیا ته غږ کړي هلته بیا ښیي چې دا وګوره ما ته خطر ده ما داسې پټکه نه ده پرېږدې چې هلته ورشي وایي رښتیا وایي پرېږده چې خدای در باندې وري والکه جنګ مه کوئ یو کس وغږېږئ موبایل مه ماتوئ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جنرال صاحب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اما بعد مهربانی جنرال صاحب جوړ خیراتي ده کمره خلاصه دا سلام یې وواچو خبرې اوس بل کې جوړ خیرات د مهرباني اوس ور کابل ته ټلیفون ورکړه یار جنرال صاحب دا تر اوسه چې در سر لګیا او پوه زه خاص د لپاره راجو کوم مالته ودرې زه د سره یو څو خبرې وکم چې د فکر کوم نن بیګا صاحب په خکړې مالګه نه وراچولې نه صابو مابونه تلخان خوړلې دا خبر نه والله که کوم پوسولې دوی نه ده جنرال صاحب داسې یو خبر ده د منګه قوم پرستیم نه کوو خو بعضې خلک سړی دې ته مجبوروي چې قوم پرستي سړی شروع کړي موږ خپله هم ایران کې یاستو افغانستان کې هم نه یاستو دلته هم نه ده قوم پرستي څه کوي موږ ته معلومات کېږي د داسې خلکو دا خو داسې د پوسولې ورته تاسې دغه جانه موږ ته له دغه جانه پوسولې خاینان وایي یا بل چې
ګوره ټیک دی وروره لګیا به جمعې شپه ده ټول درود شریف ووایئ او د فلسطین مجاهدینو ته ټول دعا وکړئ په شریکه باندې الله پاک د اسرائیل ټول درود شریف 2000 کسانې 2000 وارې درود شریف کیږي ټول کچا 15 وارې ویلې خو الله ښه ده کچا 10 وارې ویلې لا پسې ښه ده که نه یا وار خو یې اتمن ووایئ نو دغلته ورور د همدغه بار درود شریف که راکمنټ کوي ټول یې ووایئ که د چا له یاده نه یې زه له مخې نه یې ووایئ نو هغه کمنټ درته کمنټ کوي او ټول له طرفه درود شریف ووایئ بیا به انشاءالله مجلس وکړو علامه عزتمن لره اللهم صل علی محمد خدای پاک دې فلسطین مجاهدین کامیاب کړي یا الله اسرائیل تباه و برباد کړي جنراله د بریتو چی شی ښه راوافې دا وروره ته سړی راجیک که ته څه دي ظالم بچیان دي راځي اوس دلته مونږ ته اخطارونه راکوئ مه کوئ متعال داسې صاحب ای قسم دې په خدای دا ینه مې داسې وټکېدله ورته نه سلام علیکم احترامات ملا مبین اماراتی جور هستی خوب هستی مانده نباشی موبایل دوز مانده نباشی چی حال داری جور هستی خوب هستی ملا مبین شکر فضل خدا شما چطور هستین و بیادر کلبی حال شما چرا فهمیدی اسرائیلی ها را فهمیدی دعای بد میکنه حال قومتان سبوار چرا بد دعا میکنه خب میکنیم تو را چی خب کار خوبه نمیکنه بدر ما که کلابی هم هستیم افتخار میکنه باز به خیالم شراب پاکتی را زدی امو 20 روپا گیره نه الحمدلله ما مسلمان هستیم یه چیزا پیش ما مساوی جوی وارست به درد نمیخوره چیز خوبه نیست خب دیگه چی داشتی دته وسو کوي دای د خندا یاره خو کولابیانو خدای پاک من انصاف روزي عجیبه خلکو نه خدای پاک د افغانستان پاک قسم ده او ولاڅه عجیبه مخلوق د وسره سراوه خيزي سلام دې سلام په څیر نه ده خبرې د خبرو په څیر نه دي انسانيت د انسانيت په څیر نه ده در تراوه به خيزي د خانات مدرویم و کور دی رنګسه خانه د خراب سره دین خریس شاهین صاحب زه همدغه شینه همدا بار ما ویلی دي چې الله پاک دې مونږ ته د خیانت واس نه راکوي دغه نظام دا زمونږ هم عزت ده هم حیا ده هم وقار ده نو که دا نه وي دغه خبره حقیقت ده خدای د یو ساعت لپاره طالب د مونږ له سره نه کموي نو دا داسې بابېزه مه ګڼه دا بلکل دا د دوی څه وایي دا د زړه خبره ده ستړی مه شې وروره سره خولۍ سلامونه جنرال صاحب محترم چېرته یې وروره جوړ په خیر دا خو یې دوکاندارۍ وخت نه ده کوم جي کې زه خو ډېر لرې یم جنرال صاحب محترم کوم جي کې سعودي عربستان کې یم جنرال صاحب دا اوس مې د خبرې اورېدې باور وکړه بیخي ډېر جالب څنګه جنرال صاحب محترم جوړ یې په خیر یې شکر د الله د عزتمان او سرلوړی لره قدرمان شي وروره څه ویل لرې مهرباني وکړه ملګرو لایف سره شیر ویل خدا لرمه چې بس زه خپله د تا د خبرو د تا د لهجې د تا دغه د باور وکړه دغه کوم مقصد په ساده لحاظ باندې چې ته ژوند کوې ډېر زیاتې مینهوال یم درځم انشاءالله یو ورځ درځم عمرې ته درځم خدای دې راوله بیا به یو حل نیسي انشاءالله که خیر او ژوند وبه دې نازو دلته به لږ سره ووینو نو خدای دې راته سلامت لره راغی دا ستړی مه شې
السلام علیکم. لرم چې باور ویل خدا لرم چې بس زه خپله د تا د خبرو د تا د لهجې د تا دغه د باور وکړه دغه کوم مقصد په ساده لحاظ باندې چې ته ژوند کوې ډېر زیاتې مینهوال یم. خیر شه درځم انشاءالله یو ورځ درځم عمرې ته درځم. خدای دې راوله خدای دې راوله بیا به یو حل نیسي انشاءالله که خیر او ژوند وبدي نازه او دلته به لږ سره ووینو نو خدای دې راته سلامت لره. کوم شی راغی دا ستړی مه شې. السلام علیکم. وعلیکم سلام ستړی مه شې وروره. حاجي صاحب محترم که څه ویل لري مهرباني وکنې تا به کاته کمه صحیح ده زړګیه خفه کېږه خو نه. دا مننه ښه وخت درته غواړم. جنرال صاحب څنګه خیر د جوړې ته چېرته یاره انګلینډ کې که پاکستان کې؟ زه په اټالیا کې ما. اټالیا کې چې شی که څو ورځې مخکې خو د ګنو په هغه کې ګرځېدې د ګوړو په بټۍ کې. او اوس واپس دلته راغلی ما صرف کاغذونه مې نوي کړو واپس ورځم پې. پاکستان ایټم بم لري؟ ایټم بم پته نشته خو ماچس بم لري. څنګه طبیعت دې څنګه ده؟ تاسو څنګه خیریت ته وخت سره درېږي؟ ایټالیا کې جاز کې لاړې موټر کې لاړې په سایکل لاړې په خره لاړې په څه شي لاړې؟ ډومبې خو په خپو تلم پیاده تلم ما. بیا د دې غاړې بیا په جاز کې لاړم. او اوس چې بیا ایټالیا ته لاړې له پیایې کې لاړې که بل جاز کې لاړې؟ نه د ترکي یو جاز و که نه ترکي تشناب هم پکې و هغې کې تلم. ښه او ولاړ وې پکې که ناست وې؟ نه چې ولاړ بیا خوځېده جاز خوځي بیا جاز کې به ګرځې نه زه پکې ناست وم. پیایې کې خلک درېږي وایي سیټونو کې هم ناست دي درېږي هم پکې دا څه رقم پیایې دی تاسو؟ پیایې خو هغې اوس پته نشته وي خرڅه کړې ده نو خرڅه کړې لا نه د یو کاس راتېلی وایي سعودي نه پیایې کې راتللمه بیا هغه باران وایي چا تې ساسېده